السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن موږ راوړی دی تاسو ته یو بل بهترین ایټم د دې فواید څه دي د دې نقصانات څه دي دا په څه کې پکارېږي د دې ټولو پوښتنو ځواب به تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ویډیو ځان سره لایک شیر او چینل سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ تاسو مخې ته راوړو. نن موږ بیا هم خبره کوو د معدې باره کې. اکثر ملګري دوستان د ډیر عمر خاوندان او د کم عمر خاوندان د دغه مرض څخه سره مبتلا وي. کله هم چې خوراک وکړي نو خوراک د دوی په معده باندې بوجي او په خېټه کې ګیس جمع شي نو هغه خوراک ته زړه هم نه کیږي، اشتها هم برابر نه وي او د معدې د سوزش او د معدې د تکلیف څخه سره مخ وي. نو د دغې لپاره یو ډیر بهترین ایټم موږ تاسو ته راوړی دی. د کوم نوم چې دی نیګزیم 40 ملي ګرام یا نیګزیم 40 ملي ګرام. دغه یو ډیر بهترین ایټم دی او پرایز هم مناسب دی. ملټي نېشنل کمپنی ګیټس جوړ کړی دی او په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو کوم خلک چې د معدې د سوزش، د معدې د درد، د معدې د تکلیف سره مخ وي، خوراک یې زړه ته نه کیږي، اشتها یا خراب وي، نو دې لپاره نیګزیم 40 ملي ګرام چې ایسومیپرازول فارموله ده یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزې او مشکل خاتمه ممکنه ده. نو موږ تاسو ته ریکمند کوو چې د دغه ایټم په استعمال سره د دغه ستونزې او مشکلاتو حل ممکن دی. همداسې که پرایز ته هم راشو، پرایز هم مناسب دی. دا په 632 باندې 14 ګولۍ وي یا په 632 روپۍ باندې 14 ګولۍ وي. بل دې خبره دا ده چې دا یو ملټي نېشنل کمپنی ګیټس جوړه کړې. نو ایسومیپرازول فارموله ده او نیګزیم 40 ملي ګرام دا یو ډیر بهترین ایټم دی. نو هغه دوستان چې هغه د معدې د سوزش، د معدې د درد او په معده باندې بوج او په خېټه کې ګیس جمع کېدو څخه په تنګ وي نو هغه کولی شي چې دغه ایټم استعمال وکړه. نو نیګزیم 40 ملي ګرام یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د معدې د مختلفو امراضو علاج ممکن دی. نو موږ تاسو ته ریکمند کوو چې دغه ایټم په استعمال سره د معدې د مختلفو امراضو څخه نجات ممکن دی. نو دا یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د معدې د مختلفو امراضو علاج ممکن دی. همداسې اکثر دوستان موږ ته کمنټ کې یا همداسې په عام لایف کې موږ ګورو نو هغه اکثر پوښتنه کوي، مختلفو ډاکټرانو ته ورځي او هغو نه ټریټمنټ کوي. نو دا هم ډیر ښه کار دی. خو کوم کسان چې د معدې د سوزش، د معدې د درد، د اشتها د نه لرلو په وجه او د خولې لا تروي اوبو راتلو په وجه په تکلیف وي نو هغه ته موږ ریکمند کوو چې دغه ایټم په استعمال سره د دغه ستونزې حل ممکن دی. نو نیګزیم 40 ملي ګرام یا نیګزیم 40 ملي ګرام یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزې او مشکلاتو حل ممکن دی. نو دا یو ډیر بهترین ایټم دی، ملټي نېشنل کمپنی جوړ کړی دی او هر هغه عمر خاوند چې د 15 کلو نه بره وي او د دې ستونزې سره مخ وي نو هغه کولی شي چې په ورځ کې یوه ګولۍ په نهاره د دې استعمال وکړه. نو د دې سره به یې د معدې سوزش، د معدې درد، د معدې تکلیف او خولې له تروي اوبه راتله، په خېټه کې ګیس جمع کېدل، د دغې ستونزې حل ممکن شي. نو موږ تاسو ته ریکمند کوو چې نیګزیم 40 ملي ګرام یا نیګزیم 40 ملي ګرام دا یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د معدې د مختلفو امراضو علاج ممکن دی. د استعمال ښه طریقه دا ده چې په ورځ کې یوه ګولۍ په نهاره وخوړل شي او که یو چاته ډیر زیات تکلیف وي او هغه په ورځ کې یوه ګولۍ استعمالي او هغې سره بیا هم د تکلیف نه قابو کېږي او تکلیف یې ډیر وي نو هغه کولی شي چې تر میاشت پورې ورځ کې 2 ټیمه دا استعمال وکړه او میاشت بعد چې کله د هغه مشکل په ختمېدو شي او د دغې ستونزې نه نجات ومومي نو هغه کولی شي چې تر 2 میاشتو پورې بیا په ورځ کې یوه ګولۍ په نهاره استعمال وکړه. نو د معدې دپاره دا یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د معدې د مختلفو امراضو علاج ممکن دی. نو که چاته هم د معدې د سوزش، د معدې د درد، د معدې باندې بوج راتلل، خوراک ته اشتها نه کېدل او خوراک په معده باندې بوج کېدل نو دې دپاره دا یو ډیر بهترین ایټم دی. نو که څوک هم د دې مرضونو سره مخ وي هغه کولی شي چې نیګزیم 40 ملي ګرام یا نیګزیم 40 ملي ګرام واخلي. دا یو ملټي نېشنل کمپنی ګیټس جوړ کړی ایسومیپرازول فارموله ده، په هر میډیکل سٹور کې پیدا کېدل ممکن دي او په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو موږ تاسو ته ریکمند کوو چې دغه ایټم په استعمال سره خپل ستونزې او مشکلات د معدې حل کولی شئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ځان سره لایک کړئ، شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو. نو تر بلې ویډیو پورې د الله تعالی په امان د خپل روغتیا او صحت پوره خیال وساتئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.